سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. امید لرم تاسو به روغ جوړ یې. نن مې تاسو ته یو داسې مسئله راوړې ده، یو داسې معلومات مې راوړي دي چې موږ نه ډېرو ملګرو پوښتنه کوله، او دا معلومات دې باره کې دي چې زیات خلک دا پوښتنه کوي، په دې کنفیوژن کې دي چې خپلې مېرمنې سره د شا لخوا کوروالی کول څنګه دي. اوس هم ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې د دې څیز حقیقت څه دی. نو تاسو سره دا ټول تفصیل شریکوم. قدرمنو دا ویډیو تر اخره وګورئ. موږ کوشش کوو چې هره ویډیو په علمي بحث باندې جوړه کړو چې هغې کې تاسو څه زده کوئ. یو ملګري پوښتنه کړې ده چې خپلې مېرمنې سره د شا لخوا کوروالی کول څنګه دي. په دې سوال باندې معذرت هم شوی دی، خو هغه ویلي دي چې ما ته په دې کې لږ کنفیوژن دی. نو قدرمنو دوستانو، دا یو حرام او ملعون عمل دی. د دې عمل نه ځان ساتل پکار دي، ځکه چې کوم ځای د شا لخوا وي نو هغه حرام دی چې هلته کوروالی وکړی شي. که د یو چا ښځه بیماره وي یا هغې ته نور څه مسایل وي نو بیا هم نه دي کول پکار، او په داسې انسان باندې لعنت هم ویل کېږي. اسلام هم د داسې کار نه منع فرمایلی ده، او په دې باره کې په سختۍ سره وعیدونه راغلي دي چې داسې کار کول بالکل نه دي پکار. خو بیا هم ځینې کسان په دې نه پوهېږي او وایي چې دواړه خو یو شانتي دي، مخکې یا وروسته. نو قدرمنو، کوم خاوند هم چې خپلې ښځې سره داسې کار کوي نو د هغې انجام ډېر زیات خراب کېدلی شي. د طبي ساینس له مخې هم داسې ویل کېږي چې کله یو خاوند خپلې مېرمنې سره بار بار د شا لخوا کوروالی کوي نو د مېرمن په دبر کې یو قسم جراثیم پیدا کېږي چې د دغه جراثیم د وجې بیا ډېر لوی مرضونه انسان ته ولاړېدلی شي. نو په دې وجه باندې هم ځان ساتل پکار دی، ځکه چې دا یو ملعون عمل ښودل شوی دی. کوم څیز هم چې اسلام کې حرام دی نو د هغې نه په سختۍ په کلکه باندې ځان ساتل پکار دی. زه همدا فکر کوم چې کېدای شي ډېرو کسانو ته زموږ دا ویډیو ډېره عجیبه لګېدلې وي، ډېره عجیبه ورته ښکاره شوي وي، خو موږ کوشش دا وي چې په هره ویډیو کې تاسو سره داسې معلومات شریک کړو، داسې انفارمیشن شریک کړو چې تاسو د هغه معلوماتو او د هغه انفارمیشن په مرسته باندې یو څه زده کړئ. نو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي، معلومات مو خوښ شوي وي، نو ضرور در سره لایک کړئ، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.